لغمان د کرکیلې لپاره د مناسب اقلیم لرونکو ولایتونو څخه دی او ډیری اوسیدونکي په دغه کسب بوخت دي. یو شمیر کروندګر بیا وایي په دې وروستیو کې د سبزیو د محصولاتو د پلور بازار پیکه شوی او دوی یې لویو اقتصادي ننګونو سره مخامخ کړي دي. 2 سال میشه کاروبار میکنم، بازارش خوب نیست و از حکومت همی خواهش است که ذره مارکت چیزا جور کنه، این بازار دی ذره خوب شود. زمونږ جنس د ترکاري ډیر ارزان دی، لکه پاکټ 50 روپۍ یو من، یو خلطه یو من ده یا 10 روپۍ مونږ خرڅو. کله چې زمونږ ترکاري ختم شي بیا د ایران د پاکستان ترکاري زمونږ افغانستان څخه زمونږ پاکټ په 2.5 اخلو یو من. کروندګر له واکپال حکومت او مرستندویه بنسټونو څخه غواړي د کرنیزو محصولاتو ساتنې لپاره سړې خونې جوړې کړي ترڅو وکولای شي ښه پلور ولري. موږ ته سټورونه جوړ شي او د موږ دغه وسایط د کچالو پیاز د شیان ټول پکې وساتل شي. موږ ته اوس پلان پیسې نه کوي، امراغلم په حساب د دې کې د اسلامي امارات د حکومت نه موږ دا تقاضا لرو چې موږ ته دا سټورونه جوړ کړي چې دغه وسایط پکې ټول د موږ وساتل شي. اصلاح شوي تخمونو سرو او موږ سره کومک وکړي چې موږ په دې برخه کې مشکلات حل شي. په ورته مهال د لغمان کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست د کروندګرو ستونزې مني، خو ډاډ ورکوي چې د کرنیزو محصولاتو پلور لپاره د مناسب بازار برابرېدو ترڅنګ د کروندګرو ستونزو ته هم رسیدنه کوي. موږ د همکارو مؤسساتو له طریقه د لغمان د سبزیجاتو لپاره داسې فرصت برابر کړی دی چې داسې سبزیجات د تورخم لارې پاکستان ته هم ولیږو. دې برخه کې بلا هم ډېر کوشش کوو، پوهېږو چې بزګران چې څنګه تمه او توقع لري هغسې تولیداتو لپاره مارکیټ نشته، نو دا موجوده هڅې به انشاءالله نورې هم تیزوو تر څو د بزګرانو ستونزې حل شي. د لغمان د کرنې ریاست مسؤلینو په وینا اوس مهال پر 1000 هکټاره ځمکه کې په دغه ولایت کې بیلابیل سبزیجات کرل شوي دي چې زرګونه تنه پکې په کار بوخت دي.